د چین هیواد جنگي ځواکونه افغانستان ته راورسېدل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د چین دفاع وزارت په امر نن د چین څخه 2000 جنگي مجهز پوځ نن کابل ته راورسېد. دغه پوځ به د اسلامي امارت پوځ سره یو ځای پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو سره وجنګېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ زیاتې ناندرۍ تېرې شوې او یو بل ته یې جدي ګواښونه کړي دي چې د چین هیواد د پاکستان له قصده خپل ځواکونه افغانستان ته راواستول تر څو پاکستان خلاف وجنګېږي. چین دفاع وزارت اسلامي امارت سره وعده کړې چې د ځواکونو ترې څنګ به له افغانستان سره د مهماتو او جنګي الوتکو مرسته هم وکړي چې نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته وسپارل شي.